چې وریځي او د وریځو غرارې وي نو دغه وخت کې دا دعا لوستل پکار دي. قرآن کریم کې په دې باندې مستقل سورت هم نازل دی، سورت الرعد. رعد دی اواز ته وایي، دا ګړارې چې ورته پښتو کې وایي، یا غرارې د اسمان دا ګړ ګوړ چې کوم دی. او په دې وخت کې دعا ویل پکار دي. هغه دعا ده: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. دا دعا ټول ملګري زده کړه چې کله د وریځو غرارې اواز اورئ نو دا دعا ملګري وایي: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قرآن کې دا کلمات شته. نو دا الرعد یو ملک دی چې مقرر دی په دې وریځو باندې د الله سبحانه وتعالى طرف. باران وریږي لګیا دی، دوباره چت باندې یم، ډېر ښکلی موسم دی الحمدلله. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه چې کله به باران شروع شو یو خو دعا ویل پکار دی: اللهم صیبا نافعه، او مطلب یې دا دی الله باران د نفع والا فایدې والا باران وروه. بل به نبي صلی الله علیه وسلم د باران اولنو څاڅکو ته خپل بدن مبارک نیولو، دا مبارکې اوبه یې اولنۍ را نازلې شي، الله رحمت وي، نو دې ته خپل بدن کلاول پکاري، سر یا خپل اوږه یا لاس او خپې مټې وغیره. دا یو مسنون عمل دی. او چې کله د اسمان کې غرارې وي نو دا دعا ویل پکار دي: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. جزاكم الله خيرا.